ډاکټر محمد اشرف غني وایي د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسمشر یم. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له کابله تر وتو د طالبانو تر واکمنېدو 2 کاله وروسته په یوه مخامخه مرکه کې د ځینو مسلو په اړه خپل نظر څرګند کړی. ښاغلي غني بین سره مرکه کې ویلي د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر وم تر هغه چې د افغانستان خلک په قانوني توګه یو بل ته واک ونه سپاري. زه به ولسمشر یم، د خلکو خدمتګار وم او هیڅ وخت پر القابو متکي نه وم. ښاغلي غني د سولې د مذاکراتو په اړه چې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد یې چارې سمبالولې نیوکه کړې او دا د نړیوالو معیارونو پر بنسټ یوه غمیزه بللې ده. د ویلي په کوم ډول چې مذاکرات مدیریت شول د سولې د نړیوالو تړونونو د تجربو له لیدلوري دا یوه فاجعه ده. د ښاغلي خلیلزاد تورن کړ چې په خپلو طرحو او کار یې د افغانستان سیاسي قشر سره ویشلی و. له ما سره د خلیلزاد ستونزه دا وه چې زه افغان او مسلمان وم او هغه خلیلزاد له خپل افغانیت او هویت هم انکار کړی دی. ښاغلي غني په دې مرکه کې د تیر نظام د سولې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله هم د جمهوریت د نه تحکیمېدو مسؤل بللی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.